محمد یونس قانوني افغانستان اشغال شوی دی او احمد مسعود افغانستان وحشت تجربه کوي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د جمعیت ګوند رهبرۍ یو تن غړی محمد یونس قانوني وایي چې پر افغانستان د طالبانو حاکمیت تیارې ته ورته دی. هغه په یو آنلاین غونډه کې څرګنده کړې چې افغانستان د ترهګرۍ منګولو ته لوېدلی او موجود وضعیت له کورني اړخ سره په همغږۍ د بهرنۍ معاملې نتیجه ده. بلخوا د جمعیت ګوند د پخواني قوماندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود بیا ویلي افغانستان یرغل او وحشت تجربه کوي چې له دغو ستونزو د وتلو یوازینۍ لاره عملي مبارزه ده. او په جمهوریت نظام کې د چارو د ادارې عمومي رئیس فضلي محمود وایي چې یو شمېر کسانو د طالبانو د کړنو د عادي سازۍ پروژې اخیستې او دغه راز طالبانو دننه افغانستان کې د جنسیتي ښوونیز نظام په عادي کولو بوخت دي. نوموړي په خپله ایکس پاڼه لیکلي طالبان په افغانستان کې د یو جنسیتي ښوونیز نظام په عادي کولو بوخت دي چې ولس یې او نړۍ ته یې قناعت ورکړي چې دا یوه نورماله پدیده ده. دغه راز د سره موازي د تیرو 20 کلونو پر پروژو روږدي افراد بیا د طالبانو د کړنو او څیرې عادي ساز ته کار کوي. د جمهوریت نظام دغه چارواکي همداشان وایي چې نړیوال زبرځواکونه د طالبانو د کړنو د عادي سازۍ دغه پروژه تمویلوي او بیا یې په نړیوالو سټیجونو سختو شرایطو کې د بشري فعالانو او اتلانو په توګه مطرح او عادي کوي. هغه ټینګار کړی دی چې ټول باید د خوږو الفاظو شاته پټ دغه دویمې نامشروع سوداګري ډلې او د هغوی نړیوالو قراردادیانو ته ورسیږي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کړي خبرونه. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.